الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري ولمسلم قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صاحب د مشکات رحمت اللہ علیہ د کتاب الایمان بحث شروع کړی دا او هغه مبارک احادیث راوړي چې کوم د ایمان سره تعلق ساتي، یعنی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک هغه کې د مومن او د مسلمان بیان فرمایلی دا، او دا بیان فرمایلی دا چې دا عمل څوک کوي نو دا مومن دا، چې دا عمل څوک کوي نو دا مسلمان دا. نو په هغې مبارکو احادیثو کې یو حدیث د عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نه روایت تا، هغه فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی دا چې مسلمان چاته وایي. مسلمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی چې مسلمان هغه انسان دا، مسلمان هغه کس دا چې نور مسلمانان محفوظ پاتې شي د د ژبې د ضرر نه او د د لاس د ضرر نه د ته مسلمان ویلی شي. او که یو انسان داسې ده چې هغه بل مسلمان ته په ژبه باندې ضرر رسوي، بل مسلمان ته په لاس باندې ضرر رسوي او ځان ته مسلمان وای، نو دا کامل مسلمان نه ده. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د مسلمان چې کم تعریف فرمایلی ده نو هغه دا ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایی: المسلم مسلمان من سلم المسلمون، دا هغه انسان ده چې محفوظ پاتې شي نور مسلمانان من لسانه د د ژبې د ضرر نه، ویده او د د لاس ته ضرر نه. په ژبه انسان ته ضرر رسی که نه؟ په ژبه باندې ضرر رسول څه دي؟ چا ته پیغور ورکې، د چا غیبت وکې، چغولی وخورې، چا ته کنځله وکې، چا پسې بد رد ووایې، نو دا د ژبې ضرر ده. یو شاعر وای، عربي شاعر ده: جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان. چې کم هغه زخمونه د ژبې وی دا جراحات السنان لها التیام. یو شاعر فرمای وای د ژبې د تورې فرهر د پاره هغې د پاره بیا پیوند شته. یو سړی د په توره دی ووایي
یو سړی د پچاړه ټوپک باندې دی وای هغه ډاکټر له لاړ شه پټۍ به درته وکړي جګ جوړ به شي خو لیکن کو چا د ژبې په هغه په ژبې باندې ووالې پیغور یې درکو کنځل یې درته وکړي بد رد یې درته ووایي نو هغه به ګورې بیا عمر تیر شي ستا به هېر نه شي هغه پیون بیا نه ردي نو لہذا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې مسلمان خو هغه ده چې د هغه د ژبې د ضرر نه نور مسلمانان محفوظ پاتې شي دا اله مسلمان د کامل او ویده او د لاس د ضرر نه نور مسلمانان محفوظ پاتې شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دا مسلمان ده به او بل دویم تعریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د مهاجر کړی ده مهاجر چاته وایي مونږ افغانانو ته مهاجر وایو که نه دا مهاجر دي خلک وایي اصل کې هجرت د هجرت معنا د ترک الوطن د وطن پرېښودل دې ته هجرت ویلی شي لیکن اصل مهاجر چاته ویلی شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مهاجر هغه انسان ته ویلی شي چې د کومو شیانو نه ته الله پاک جل جلاله منې کړی او هغه کارونه پرېږدې بس ته مهاجر یعنی تا ګناه نه هجرت وکړو تا ګناه پرېښودله ته مهاجر دا د امام بخاری رحمه الله هغوی په خپل مبارک کتاب کې دا مبارک احادیث په دې الفاظو مبارکو سره راوړي دي او بل کتاب د مسلم شریف هغوی یو بل روایت ذکر کړی ده هغه فرمایي چې یو سړی راغو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لا او تپوس یې وکړو سأل النبی صلی الله علیه وسلم ای المسلمین خیر پیغمبر علیه السلام مبارک نه تپوس شو چې سیب مسلمانانو کې بهتر سړی کم یو ده مسلمانانو کې بهترین انسان کم یو ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وته فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده بهترین مسلمان په مسلمانانو کې هغه انسان ده چې هغه نور مسلمانان د لاس د ژبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه محفوظ پاتې شول نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا بهترین مسلمان ده نو د مسلمان تعریف پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم وکړو هغه دا ده چې نور مسلمانانو ته به ته تکلیف نه رسوي نور مسلمانانو ته به ته اذیت نه رسوي نه په ژبه باندې او نه په لاس باندې او چې ته وایې د بهترین مسلمان جوړ شم هغه مسلمان جوړ شم چې کوم د قرآن پاک بیان ده چې اسلام لفظ ذکر شوی ده او په احادیث مبارکو کې د مسلمان کم صفات ذکر دي تو وایې زه هغه جوړ شم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي اے امتی ګوره بے نور مسلمانان د خپل ژبې د ضرر نه محفوظ کا بے نور مسلمانانو ته په لاس باندې ضرر ونه رسوي ته به اله کامل مسلمان وي او که نه په ژبې باندې چاته ضرر رسوي د چا غیبت کوي چغولی خوري کنځلې کوي بد رد ورته وایي او په شیشه غیبتونه کوي بیا ګوره کامل مسلمان نه مسلمان خو یې خو کامل مسلمان نه ولی ستا د ژبې د ضرر نه مسلمان محفوظ نه ده او ویده او که په لاس باندې ضرر رسوي چا نه ګزار وباسي د چا نه غلا کوي د چا مال ته نقصان رسوي چا ته په یو طریقه نقصان رسوي او چا ته په بله طریقه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د مسلمان ګوره دا صفت نه ده د مسلمان صفت خدا ده
چې ستا د لاس نه به نور مسلمانان محفوظه وي. نو د کامل مسلمان تعریف جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک منتدا کړی ده. وعن عبد الله بن عمرو رضی الله تعالی عنه قال دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت تا قال اغا فرمائی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی المسلم مسلمان کامل مسلمان من اغا انسان دے سلم المسلمون من لسانه چې محفوظ پاتې شي نور مسلمانان من لسانه د ژبې د ضرر نه ویده او د لاس د ضرر نه والمهاجر او مهاجر چاته وایي من هاجر پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي مهاجر هغه انسان دا هاجر ما نهى الله عنه چې پرېږدي دا سړی او دا انسان هغه کارونه چې الله پاک جل جلاله تنه منع فرمایلی ده او دا کارونه پرېږدي بس دا مهاجر شو. لفظ البخاری دا د امام بخاری رحمت الله علیه دا مبارک الفاظ راوړي دي. ولمسلم او د مسلم شریف پر روایت کې قال اغا فرمای ان رجلا چې یو سړی راغو سأل النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک نه تپوسو کو ای المسلمین خیر چې کم یو مسلمان بهتر ده. مسلمانان خو ټول دي چې کم اسلام راوړی ده خو لیکن بهتر مسلمان کم یو ده. قال نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل من سلم المسلمون من لسانه و یده بهترین مسلمان هغه ده چې سالم پاتې شي نور مسلمانان من لسانه د ژبې د ضرر نه و یده او د لاس د ضرر نه. نو دا تعریف جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین.